ها بچو A for apple. او B for बाबूलाल सारमा प्यार अर्कम दीवाने गप्पा यम ग्रामे आलावरा ठिकशन खाले ته ډیر ساده یې سړیا خلک ډیر په اسانۍ سره تا دوکه کولی شي او کنه شروعات خو ستا پلار کړی و سړیا دا راته ووایه چې ډیر مازغه د چا کمزوري وي د ښځې که د سړي مړی مازغه د سړي کمزوري وي هغه څنګه هغه داسې چې ښایسته ښځه چېرته وګوري نو دا ترې نه هېر شي چې هغه واده کړی دی تاسو خبر یئ دا زیاتره خلک د ګل نم ښایسته یي لکه تاسو ما ته وګورئ وسړیه که نن هر څه کېږي که نه نو ما به د باندې چکر ته بوځي نه 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 ښځې نن نه کېږي ډېره زیاته ګرمي ده د باندې کوم بله ورځ به دې بوځمه خو دا راته ووایه چې څه دې پخ کړي دي نن هېڅ هم نه دي پخ کړي ډېره زیاته ګرمي ده زه بیا تورېږم ډوډۍ به هم کوم بله ورځ وخورو سړیه ما اورېدلي دي چې په هغې دنیا کې ښځه او خاوند په جنت کې یو ځای ژوند نشي کولی ځکه خو هغې ته جنت وایي که نه لیونۍ ته خبر یو که نه مخامخ ګاونډي نوی یخچال کور ته راوړی دی او زمونږ د دې خوا والا ګاونډي دویم واده کړی دی ما څه ویلي دي ستا په عمر کې به ما د شپې شمه لګوله او سبق به مې ویلې یو تی چې ټولک موبایل کې نښتي چې دومره شوق دې ولو نو د ورځې به دې سبق ویلې که نه ګرانو دوستانو د ژوند کولو دوه طریقې دي دا دواړه طریقې چې هر کله ستاسو زده شولې نو موږ ته یې هم ووایئ خیر شه ساده ګله څنګه داسې خفه ښکارې مړه ملګري یو خو چې د کار روزګار هر څه ورته پرېږدو او جنګ کتلو ته لاړ شو او د پاسه پې خلک وایي ځئ رشمه جوړوئ الله پاک ما ته هر څه راکړي دي خو خبر نه یم چې چیرته دي تا ما سره په دوکهبازۍ کې واده کړی دی تا ما ته ویلي چې زما د کروړو کاروبار دی د کروړو نه لیونۍ د پیکوړو مې ویلي وو ډاکټر صاحب زما د ښځې وزن نه کمیږي ای تباه شي زړه دې رانه وښکو نو تا له چا چې غټې ښځې سره واده کوه مړه ډاکټر صاحب د خلکو زړه دیوال سره لګېږي زموږ زړه غر سره ولګېدو یلکه ساده ګله دا څنګه په ټک ټک خاندې یاره مټوریا خبره زده که نه چې شیطان ما ته ویلي چې لوی اختر را روان دی ټولو ملګرو ته دې کالي وکړه خو زه مسلمان یم د شیطان نه منم ډاکټر صاحب څه وشو ما ستا اپریشن وکړو او ستا یوه ګرده ناکامه شوه په څو نمرو باندې Hello bro, are you from Afghanistan? Yes, I am from Afghanistan. Okay, what language do you speak? I speak Pashto. Pashto? Can you see something in Pashto? Gull khuri. Wow, it's nice. خزي دا سره شخند شروع کړی دی خدای پاک تعالی دوه غټې غټې سترګې درکړي دي د دې وریجنه دوه درې تیږې نشي صفا کولی خدای پاک تعالی دوه دېرش غاښونه درکړي دي دا دوه درې تیږې نشي خوړلی هلو څوک خبرې کې وی زه ستا لیلا یم ته زما ډېر زیات خوښېږي او زما په دې زړه کې اوسېږي وبخه خورې نمبر دې غلط کړی دی فلحال زه په تشناب کې یم ګوره څومره پغلا غلا تا سره د میلاوېدو لپاره راغلم دې نه بعد زه نور نشم راتللی څلور ورځې بعد زما واده دی ښه نو ټوله تیاري وشوله د واده لپاره او وشوله تیاري دواړه سیم کارټونه مې وغورځول موبایل مې سایلنټ کولو او فیسبوک مې بند کو بس ته دومره وکړه چې دا خپله خوله بنده کړه یاره ښځې تا سره زه نور ژوند نه کوم تا نه زه تنګ راغلم خو سړیه تا خو ویل چې زه ستا د خوبونو شهزادګۍ یم او که نه خو اوس زه د خوب نه پاڅېدم ساده ګله څنګه خفه یې یاره مټوریا څه درته ووایم نو زه ډاکټر صاحب ته پرون تللی وم هغې راته ویلې چې روزانه بادام خوره ستا په ژوند کې به رڼا راشي ساده ګله
رڼا خو واده شوې ده. رورا ته ما ته په دې کلي کې نوی ښکارې. او زه اوس راغلی یم، یو 2 ورځې کېږي. ښه سمه ده، ستا چې کله چا سره جنګ وي که نه نو ما ته وایه. مننه رورا، ما ته جنګ کتل ډېره مزه راکوي. چیرته چې محبت وي نو هلته جنګونه هم کیږي، لیکن د 2 ورځې را په دې خوا ما د هغه سره جنګ نه دی شوی. ما ته ښکاري هغه ما سره مینه نه کوي. اوس خو کور والا هم موږ سهار وختي د خوبه نه راپاسوي. هغوی نو پوه شوي دي که د بړسته نه راووتو نو په موبایل کې ننوځي. لورې تا ته معلومات شته؟ ته چې کله پیدا کېدلې په هغې وخت کې چې ما څه خوړلې څښلي ول هغه نن ټول ستا خوښېږي. مورې هر څه ووایه خو تا ته نسوار اچول نه وو په کار. ما هغې ته خپل زړه ورکړو، خو هغې ته ضرورت د مزغو ولو. یله کمټوریا دا راته ووایه چې ستا پلار څو کلن دی؟ د څو کلو چې زه یم. ها هغه څنګه؟ هغه ځکه چې کله زه پیدا شوم نو د هغې ورځې نه خو هغه پلار جوړ شو. ستا سره ژوند کولو باندې دا زه نوکره جوړه شوم. ته څنګه نوکره جوړه شولې؟ کالي درته زه وینځم، د ډوډۍ درته زه پخوم، کور درته زه جارو کوم، د ټول کور کارونه زه کوم، نو ته څنګه نوکره جوړه شوې؟ خو د نوکر ښځه نوکره وي که نه؟ وسړیه یو خبره درته وکړم. وایه څه خبر ده؟ ته خبرې زما د ترور د لور 15 دانې انډیوالان دي او روزانه ورسره موبایل کې خبرې کوي. زه خبر یم، ما ته یې مه وایه. ته څنګه خبرې؟ هغه ځکه چې 5 زه یم که نه. ګلمکۍ دا راته ووایه که په دنیا کې بجلي نه وه نو تا به ټي وي څنګه کتو؟ مړه دا خو اسانه ده، لیلټین به مې چالان کړی و. ساده ګله په دې پارک کې څومره ښایسته چمن دی. او کنه ګلمکۍ ډېر ښایسته چمن دی، خو کاش کې دواړه خره وو او دا به م خوړلي ول. ښه بچیانو شابه ما ته د الله پاک د 2 مختلفو مخلوقاتو نومونه واخلئ چې غاښونه ونه لري. ودرېږه معلم صاحب چې سوچ وکړم. نیا او نیکه. ساده ګله ته انډیواله لرې؟ داسې وایه چې څو دانې لري. ښه څو دانې لري؟ یو هم نه. ښه بچیانو چرګه د هګو دوکان دی، کله به یې را باندې خوري دا مې ډېر ارمان دی. او ګلمکۍ دلته څه کې؟ مړه دا ویښته مې لږ خراب شوي دي نو دا ویښته صحیح کومه. ښه نو دا شکل به کله صحیح کې؟ زه او زما موبایل موږ یو بل سره ډېر زیات خوشحاله یو، خو یو مشکل دی چې زما مور او پلار د دې رشتې په خلاف دي. مټوریا ما اورېدلي دي چې تا خپله انډیواله پرېښوده. او یاره ښه بیا داسې کار وکړه د هغې نمبر ما ته راکړه. دا راته ووایه چې خوش نصیبه انسان څوک وي؟ د چا خپلوان چې خپل کار سره کار لري. په کولاو غږونو یې واوره. دا څه کې؟ غوږونه کولاومه. مړې خواښې ستا په لور کې خو بیخي مازغه نشته دی. نو موږ څه وکړو؟ د مازغو خبره خو یې نه وه شوې، تا خو یې صرف لاس غوښتی و. ستا پالل، ستا بایلل او ستا په یاد کې جړل که دا محبت وي نو زه بې ښځې ښه یم. ساده ګله که زما نه بغیر دی کومه بله نجلۍ خوښه شوې وي نو صفا راته ووایه. صفا ښځې زه چې ځو چای وڅکو. نه نیسکمه زه بیا تورېږمه. روزانه خو زما وینه څکې سره خو نه شوې. سلام علیکم. سلام علیکم. څنګه یې؟ څنګه یې؟ زما پیښې ولیکې. زما پیښې ولیکې. زه خر یم. رښتیا؟ ما ته خو دې مخکې نه ویلي. جانانه ستا خو دا کالي ډېر ښایسته ښکاري. هسې مې صفت مه کوه، د دې میاشتې تنخوا مې نه ده راغلې. او که نه صرف د کالي ښایسته ښکاري، شکل خو یې اوس هم د خره په شان دی.
ساده ګله چې دا ولې دا جلکیانې دومره خوږې وي نو دا ښځې ولې دومره خطرناکې وي؟ هغه ځکه چې جلکیانې خو الله پاک جوړوي او د هغې نه ښځې تاسې جوړوئ نو خپل مشکل هم دی او خپله یې زغمئ. زه دومره ښایسته یم زه څه وکم؟ یوه موچې راکه راکه که نه راکه که نه. ته د کرکټ لوبه ګوري؟ او ولې نه، راشد زما د خوښې پلیر دی. بالکل بالکل، خان ښه پلیر دی. او خانم ښه دی خو راشد د ټولو نه تکړه دی. خبره واوره، نن به ته څو ډوډۍ خورې؟ د بدلې اخیستلو نمبر راغلی. زه به نن 10 ډوډۍ خورم. صحیح ده، نو بیا 12 ځانې پخې که 2 به زه وخورم. سړیه دا راته ووایه چې نصیبدار انسان څوک وي؟ چې د چا ښځه خپل کار سره کار لري. ډاکټر صاحب روزانه درنه د 500 روپو دوا اخلمه او هیڅ فایده یې ونه کړه. رښتیا؟ ښه، سبا نه به درنه 40 روپۍ اخلم او روزانه به 10 روپۍ فایده کې. خبره واوره. وایه څه خبر ده؟ I love you. ځه ستا خو دې ما ډېر لیدلي دي، خپله لار وهه. ته به هم ګورې ځان پسې به د جلکیانو لین ودرومه لین. ولې څه کې؟ دا امچوري او لچو کاروبار شروع کې؟ زما جانانه خیر دې ما معاف کا، ما بیګا شراب نه دي څکلي. ها نو د ټي وي ته دې کتل او ولې دې خندل؟ مړی ټوله دنیا ټي وي ته ګوري او خاندي ورته. ټي وي بند و. خبره واوره. ما هیره که انځر ګله زما واده کېدو والا دی. څوک انځر ګل؟ زه ساده ګل یم. واو ته مې هیره که او انځر ګل ته مو وایه. هلو څوک؟ زه بجلی خبرې کوم، ته څوک خبرې کې؟ زه پای خبرې کوم. زما ملګري ساده ګل ته پښتو، پارسي، اردو، انګلیش، عربي ټولې ژبې راځي. ساده ګله ملګري یو ژبه خو ورته ووایه. یوه ژبه. ګلمکۍ دا راته ووایه چې ښایسته هلک د خلک په انګلیش کې څه شی وایي؟ I love you. ګلمکۍ دا راته ووایه چې ښایسته هلک د خلک په انګلیش کې څه شی وایي؟ I love you. که ستا اجازت وي ستا مخ ته 2-3 ګنټو پورې وګورم. خو ولې؟ هغه ځکه چې پوره 1 کال شو چې بلا مې نه ده لیدلې. یا الله ته زما خاوند ته یو ښایسته کاروبار ورکې، یو ښایسته ګاډی ورته ورکې، یو ښایسته کور ورته ورکې او ښه ډېرې پیسې ورته ورکې او د هغه نش کول نور زما کار دی. ګوره جانانه زه ستا په محبت کې تباه برباد او بدنامه شومه. دا زه داسې غټ افسر جوړ شوم خو زم پیکوړې او سمبوسې خرڅومه که نه کړه ته نه